د شهید لوڼي خور د خپل ورور د قاتلینو په اړه څه ویلي؟ ټول پاکستان یې ولې ملامت کړی؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي مخکښ غړي ارمان لوڼي خور وړانګه لوڼي چې هم مهاله د پی ټی ایم غړي بلل کیږي وایي پاکستاني ریاست دې نور د دوی کورنۍ ته دوکې نه ورکوي، بلکې د شهید ارمان لوڼي قاتلین دې ژر تر ژره ونیسي. نن د لر او بر افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې همالته پښتانه میشت دي او د پی ټی ایم ملاتړي دي د ارمان لوڼي لومړنی تلین نمانځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او په زرګونه پلویان نن د تلین په مناسبت په جوړو شوو غونډو کې له پاکستاني ریاست غواړي چې د شهید ارمان لوڼي کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او قاتلین پولیس او عسکر دې ژر تر ژره عدالت ته وسپاري. د ارمان لوڼي مبارزه خور وړانګه لوڼي وایي چې شهید ارمان لوڼي د شهادت نږدې 1 کال بشپړ شو، خو لا هم د هغه قضیه په بشپړ توګه نه ده حل شوې. د لوڼي پر وینا د افغان لوڼي قاتلین دوی ته نه بلکې ټولو پښتنو ته معلوم دي، خو د پاکستاني ریاست له لوري عدالت ته نه راکش کیږي.